معاون صاحب بیا هم درته وایم دا مسجد چې دی د خدای پاک کور دی دغلته یو څو خونې موږ جوړې که چېرته په تاسو باندې بیا د پاسه خوا ډېر بوجي جومات هم موږ په خپله ړنګوو دا هم په خپل هوښ په یو شرط باندې دا پارکونه به د نورو پارکو غونته موږ ته جوړی ازادانه ټول مکمل پورته چې چا پارکونه شخصي د میلو د عایشو دپاره نیولي دا پارکونه به ټول د موږ په مخامخ باندې ورانوي دا دی چې وران کړي هغه نه وروسته راسه زه واده درته درکوم دا مولوي صاحب د موږ امام ده دا جومات هم لګوم دا هم لګوم خو بیا هم چې تاسو کله په دې پارک باندې په دې جي باندې تاسو کومه نقشه راځي کوم حساب کتاب یې ترې وپرې خو موږ پرې سل سپین ګیري 50 سپین ګیري چې 200 400 نه 200 نه څو دانې چې دي ورته باید د غذای تصویر تیار ورسره شته د من کامره د اخلي وابخلي ته به وایي چې هغه د یوې مولا د شتور هم وزارت شهروار شده وزارت شهروار ولی احمد نیست مدرسه بگوی من شما هیچ غرض ندارم زی پیژنم دا اوس باندې زه دا شل کله کېږي زه دوی سره پیژنم یو ځای کور ته نه راځو سره دا نه ده ما څه درته مسله د مال کې نه ده د مال کې نه ده چې زه څنګه کوم چې دا تاسو نو خو گزارش کولی شي په گزارش کې مې کولی شي صحیح گزارش ورکړي موضوع حلیږي هغه ده خبر دا ده د ما وسه کې دا نه ده چې زه ورته ویلی شم چې مدرسه به راغله خپلو سترګو مې ولیده مدرسه زه به خپل تفصیلي پلان ګورم د دغه لپاره که کوم سړک نه وي دغه که سړک و درته وایم چې غیر به څه وګورم نور بغیر د ښاروال نه موږ هېڅ چی نه شو د دې چې هغه هدایت دغه ده تاسو به سپین ګیري ورشئ چې دغه شاګردان لرو په کرام ځای نیولی اوس هم مسه نه کېږي غواړو یو ځای مننه رئیس صاحب ستاسو نه معاون صاحب نه الله تاسو ته اجر درکړي دلته راغلی تاسو د احمدشاه بابا په نامه باندې یو پیج دی هغه پیج تبلیغات غلط کوي دروغ وایي او تر اوسه پورې چې څومره تبلیغات یې کړي رئیس ولی احمدي صاحب نوم یې اخیستلی دی دروغ یې ویلي دي دا بیځای خبره کړله دا افترا ده طی بررسی های مسئولان در ناحیه 12 در بلاک 5 پروژه احمدشاه بابا مینه شناسایی شد که شخصی به نام ولی احمدزی به مساحت 5 نسبت ساحه سبز را غصب و احاطه کرده است که به زودی برای تخلف این شخص رسیدگی صورت میگیرد. پیجونه خدا سیدی چې په 1500 روپۍ باندې پوسټونه کا 1500 روپۍ ورته ورکړه ستا په نفع باندې پوسټ کا 1500 روپۍ ورته ورکړه ستا په نظر باندې پوسټ کا که داسې په خبره په پوسټونو باندې نو 200 پیجونه به موږ هم جوړ کړو بې ځایه پوسټونه به وکړو